ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ، ستړي مه شئ. هیله لرم چې د خپلو کتابو سره په خپلو کورونو کې رک روغ او جوړ روغ ناست وئ. کتاب، کتابچه، قلم، پنسل پاک ټول مو مخې ته ایښي وي. سمه ده او خپل درسونو ته متوجه اوسېږئ. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې د تېر درس پاتې برخې ته ورشم یا هغه چې تاسو سره وعده کړې وه چې فعالیتونه او د کتاب کې راغلي لغتونه به تاسو ته معنا کوو، یوه جمله به جوړوو، خپل فعالیتونه به حلوو. له دې نه مخکې باید له تاسو نه پوښتنه وکړم چې تاسو تېره ورځ درس څه شي وو؟ آفرین، څه شي وو؟ اوښ خبرې کوي. ډېر ښه. په دې لوست کې مو څه ولوستل؟ آفرین، د اوښ په اړه باندې مختلف معلومات مو ولوستل. ډېر ښه. موږ د اوښ په اړه څومره پوه شو؟ آفرین، ډېر ښه. په دښتو کې اوسېږي. آفرین. ډېر وخت کولی شي بې خوړو بې اوبو هم ژوند وکړي. آفرین، یعنې بې خوړو او بې څښلو نه. ډېر ښه. دا یې کولی شي ډېر وخت مزل وکړي. لا دا و چې د پښې پلنې وي، ستړی کېدو نه په خاوره کې پښې نه غرقېدلې. د دوړو باد مقابل کې مقاومت درلودو. لا دا و چې د خپله پوزه کولی شي پټه کړي او د دوی څخه دفاع وکړي. آفرین. بل د سترګې ډېر ځواکمنې وي چې د په دښتو یا په شپو کې مزلونه کول. آفرین. او بله خبر دا چې موږ د اوښ له غوښو څخه او د اوښانو له شیدو غوښو څخه موږ کولی شوی استفاده وکړو. ډېر ښه. دا مو چې زده دي لیکلی مو دی درس. آفرین، ډېر ښه. ښه، اوس به راشو د کتاب 19 مخ ته. صحیح دی؟ د اوښ خبرې کوي لوست پاتې برخه چې دا 19 مخ چې دی فعالیتونه راغلي. دلته دا فعالیتونه چې دي ډېر فعالیتونه چې دي په تاسو پورې اړه لري. مثال لومړی پوښتنه شوې په کیسه کې اوښ د خپلو بوکانو په اړوند کومه ګټه بیانوي؟ پوښتنه یې کړې. دا ګټه بیانوي دا وي چې د اوښ دغه بوکان چې دی دلته وینې دغه 2 بوکانه لري. نو دلته یو ډول سپینه وازه ده چې کله زه وږی شم نو دغه واز د ویلې کېږي او زه ما وجود دې څخه استفاده کوي. پوه شوې؟ ورته ویلې کوي. ښه. بل د خپلو خولو او اوبو په اړوند څه وایي؟ د خپلو خولو او اوبو په اړوند څه وایي؟ ګورئ، دا یې وایي زه چې یم ډېر نه تږی کېږم، علت دا دی چې زه ډېر خولې کېږم نه. ځکه چې هر شی او هر څه چې ډېر خولې شي هغه وجود چې دی بیا مایات ته ضرورت لري. نو ځکه اوښ هم وایي زه چې ډېر خولې کېږم نه، علت دا دی چې زه چې ډېر تږی کېږم نه، علت دا دی چې زه ډېر خولې کېږم نه. بله پوښتنه یې کړې ولې د اوښانو پښې په خاورو کې نه ډوبېږي؟ که نه؟ پوښتنه یې کړې ولې د اوښانو پښې چې دي په خاورو کې ډېرې نه ډوبېږي؟ آفرین، علت دا دی چې هغه پلنې دي. نو اوښ هم وایي زما پښې پلنې دي، دا تلې پلنې دي پښو، نو ځکه زه په ډېرو خاورو کې نه ډوبېږم. آفرین. بله پوښتنه یې کړې ده ولې اوښ کولی شي د توند باد او طوفان په وخت کې تګ ته دوام ورکړلی شي؟ ګورئ، اوښ وویلې زه څه کولی شم د دوړو د طوفان په اړه باندې د چې کومې خبرې کړې چې د هغو په مقابل کې زه یعنې مقاومت لرم، علت دا چې زه کولی شم خپله پوزه پټه کړم، نو دغه دوړې او دغه باد زما وجود ته، زما خولې ته، زما پوزې ته نه داخلېږي. آفرین. ښه. بله پوښتنه شوې دلته لاندې تش ځایونه په مناسبو کلمو سره ډک کړئ. ګورئ، دلته تش ځایونه دي. دا کلمې هغه کلمې چې ما یعنې هغه کلمې چې کتاب کې راځي او ما دلته لیکلي د هغه دي. سمه ده؟ دلته دي، تاسو یې ګورئ، دلته دي. خو مخکې له دې چې زه یې ډکم یا په دا کلمې په 2 جملو تش ځایو کې استفاده کړو، نو لومړی به تاسو په خپل کتاب کې دغه تش ځایونه په خپل دا کلمې ورته پیدا کړئ. ستاسو په خپل ذهن باندې کومې کلمې صحیح راځي دلته استفاده کړو. آفرین. تاسو وخت لرئ؟ ډېر ښه. ښه، زه اوس راځم همدغه کلمې دلته تاسو ته وایم. ګورئ، کولی، وینئ، وازدو، شه. کولی، وینئ، وازدو، شه. صحیح ده؟ دا 4 کلمې دي او دلته دغه 4 خانهخاله یا دا 4 تش ځایونه راکړي دي. موږ تاسو به هره کلمه په دغه تش ځای کې څنګه کوو؟ مناسب استفاده کوو. نه هغه کومه کلمه چې صحیح وي مناسب وي هلته به څنګه کوو؟ استفاده کوو. ډېر ښه. آفرین. ښه. لومړی دغه جمله چې ده زه غواړم چې ټولې جملې تاسو ته ووایم، نو تاسو خپلو کتابو ته ګورئ.
نو وروسته به بیا وګورو چې کومه یوه مناسب راځي هماغه به ډاکه کړو که هماسې به ولیکو سمه ده ښه ما چې وینئ خانه خالي شم ډېره موده په صحرا او دښتو کې مزل وکړم دا یوه خانه خالي بل ښایي پوښتنه وکړئ چې څنګه کولی شم ډېره موده بې له څخه مزل وکړم بل تاسو زما خانه خالي ته په پام وکړئ ګورئ خانه خالي کې چی راځي بل یوه راوتلې برخه خانه خالي بل کله چې زه خواړه ونه خورم بدن مې له دې خانه خالي څخه ګټه اخلي تاسو مو کتاب ته وګورئ ګورئ لومړی جمله چی راځي ما چې وینئ کولی شم ډېره موده په صحرا او دښتو کې چی وکړم موده کې مزل وکړم په دښتو کې نو وینئ کولی شم ګورئ ما چې وینئ کولی شم صحیح راغی که نه نو دلته چی راځي کولی صحیح راځي بل تاسو زما خانه خالي ته پام وکړئ کتاب کې راغلي ګورئ دا وایي تاسو زما شاته پام وکړئ چی شته تاسو زما شاته پام وکړئ دلته چی راځي شا راځي بل یوه راوتلې برخه خانه خالي یوه راوتلې برخه آیا وازدو آیا وینئ کومه صحیح راځي وینئ صحیح راځي که نه یوه راوتلې برخه وینئ آفرین او پاتې وروستی خانه خالي ده کله چې زه خواړه ونه خورم بدن مې له دې وازدو څخه ګټه اخلي پوه شوئ پوه آفرین ګورئ په لومړۍ خانه خالي کې ما چې وینئ کولی شم بل تاسو زما شاته پام وکړئ بل یوه راوتلې برخه وینئ بل کله چې زه خواړه ونه خورم بدن مې له دې واز څخه استفاده کولی شي یا ګټه اخیستلی شي پوه شوئ پوه دغه فعالیتونه وو اوس راځم دغه ورقې لرې کوم او څو لغتونه چې تاسو په خپلو کتابچو کې لیکلي دي زه به یې درته ولیکم هغه به معنا کړو بیا به وروسته له هغوی څخه یوه جمله هم ورته جوړه کړو سمه ده دا لغتونه زه زر لیکم او دغه به پاکم صحیح ده دا به پاکم په همدغو لوست په همدوی مخ کې یعنې په 19 مخ کې فعالیتونه وو زه به تاسو ته لغتونه د دغو اوږد خبرې کوي 18 مخ څخه چې تاسو خپلو کتابچو کې لیکلي راوړم مثال د ویلي وو صحرا صحیح دی صحرا څه معنا مثال بل لغت راځي پیاوړی کنه مثال راځي ډوب مثال راځي ځواکمن یا وایي ځواکمنې سترګې لرم کنه صحیح دی بس څلور لغتونه او یو بل درته وایم موده ځه چې 15 شي موده صحیح ده لږ وخته ولیکلو موده دلته لیکم موده ښه اوس به دې لغتو ته یوه جمله جوړه کړو خو مخکې دی چې جملې ورته جوړه کړم لومړی باید تاسو ته معنا کړم تاسو پوه شئ صحرا چی شته وایي صحرا فرین بیدیا یا هم دښته بیدیا یا دښته پیاوړی څه معنا آفرین قوي پیاوړی قوي پوه شوئ بل ډوب څه معنا غارق په خولو کې ډوب و که نه په څه چورتو کې ډوب یې هغه په اوبو کې ډوب شو پوه شوئ پوه آفرین بل ځواکمنې که چیرې ځواکمن شي قوي راځي صحیح دی او که چیرې ځواکمن شي بیا هم قوي خو فرق یې دا دی چې دا مؤنث او هغه مفرد دی هغه دا ځواکمن جمع مؤنث او هغه ځواکمن مفرد ځواکمن جمع راځي صحیح دی قوي او یا هم چې دلته ما لیکلي پیاوړي صحیح دی بل چې دی موده څه معنا وخت ډېره موده په دښتو کې مزل کولی شم
ډېر وخت په دښتو کې مزل کولی شم. پوه شوې؟ ښه، اوس راځم تاسو ته وایم چې دغو لغتونو ته به یوه جمله جوړه کړو. سمه ده؟ یوه جمله به جوړ کړو. تاسو مو خپلو کتابچو کې دغه لغتونه ولیکئ، نو وروسته هغوی څخه به یوه جمله ورته جوړه کړئ او په کتابچو کې به یې ولیکئ. بیدیا دښته، اوښ په بیدیا کې اوسیږي. اوښ چېرته اوسیږي؟ اوښ په بیدیا کې اوسیږي، اوښ په دښتو کې اوسیږي، اوښ په صحرا کې اوسیږي، اوښ په ډاګو کې اوسیږي. سمه ده؟ بل چې دی پیاوړی قوي. پیاوړی قوي وایي چې هغه ډېر قوي دی. هغه ډېر قوي دی، هغه ډېر ځواکمن دی، هغه ډېر پیاوړی دی. پوه شوئ؟ آفرین. بل لغت چې دی غرق. لغت ډوب دی او معنا یې غرق. احمد په اوبو کې ډوب شو. احمد په اوبو کې ډوب شو. احمد په اوبو کې غرق شو. صحیح دی؟ مثال وایي چې څه په فکرو کې ډوب یې، که نه؟ څه چرتونه وایي، داسې چې وایي څه په فکرو کې ډوب یې، که نه؟ هله فکرو کې خو ډوب کېږي نه، خو مګم هغه یعنې چرت وایي، دلته یعنې په بله معنا کاروي. سمه ده؟ بل لغت دی قوي، پیاوړی. زموږ ټولګیوال ډېر پیاوړی دی، ډېر قوي دی، ډېر پهلوان دی. هغه که نه؟ پیاوړی دی. زموږ ټولګیوال ډېر پیاوړی دی، ډېر قوي دی. پوه شئ؟ بل چې دی موده، وخت. لیکم یې اوښ ډېره موده، اوښ ډېره موده مزل کولی شي. اوښ ډېره موده مزل کولی شي، که نه؟ هغه ډېره موده په خپلو درسو کې مصروف وي. هغه ډېره موده مسافر دی. وینئ؟ ګورئ، صحرا، بیدیا، دښته. اوښ په بیدیا کې اوسیږي. صحیح دی؟ زه په بیدیا کې خوشحاله نه وم. بل پیاوړی قوي، هغه ډېر قوي دی. احمد ډېر ځواکمن دی، هغه ډېر پیاوړی دی. بل ډوب، غرق. احمد په اوبو کې ډوب شو، که نه؟ ته ولې په اوبو کې ډوب شوې؟ پوښتنه یې کړې. پوه شوې؟ آفرین. بل ځواکمن قوي یا هم پیاوړی. زموږ ټولګیوال ډېر پیاوړی دی. زموږ ټولګیوال ډېر پیاوړی دی، ډېر قوي دی. یا مثال اوښ ډېرې ځواکمن سترګې لري. پوه شوې؟ بل موده، وخت. اوښ ډېره موده مزل کوي. ډېر وخت مې نه لیدلی، ډېره موده وشوه چې رانغلې. پوه شوې؟ آفرین. ښه ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو درس همدومره و. فعالیتونه مو وکارول، تاسو هم په خپلو کتابچو کې وکاروئ او خپلو کتابو کې په پنسل باندې په تش ځایو کې هغه مناسبې کلمې ولیکئ. وروسته هغو څخه دغه 5 لغتونه چې ما تاسو درکړو: صحرا، بیدیا، پیاوړی قوي، ډوب، غرق، ځواکمن قوي، موده، وخت، دا به یاد کړئ او هر یوه ته به پرته له دې هغه جملې چې ما جوړې کړي له هغو نه پرته نورې تاسو 2 جملې په خپلو کتابچو کې هر لغت ته جوړې کړئ او املا به هم په نظر کې نیسئ. سمه ده؟ تر بیا پورې په خدای سپارم. ښه چارې.